ښه ملګرو، لکه څنګه چې ما په تېر ویډیو کې د آنلاین کاروبار په اړه ویلي وو، نو ډېرو ملګرو فکر کړی دی چې موږ دا کاروبار په ټولو ځای کې کولی شو. نو تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ. زما یوازینۍ موخه دا نه ده چې زه یوازې هغه ملګري چې په اروپایي هېوادونو کې یا مثلا په امریکا یا نورو خارجي هېوادونو کې دي هغوی لپاره زه لارښوونې وکړم او هغوی د آنلاین کاروبار نه ګټه واخیستلی شي. زه به په راتلونکي کې هغه پلانونه هم پیاده کوم کوم چې په افغانستان کې څوک کولی شي چې آنلاین کاروبار وکړي، څنګه کولی آنلاین پیسې وګټي. آنلاین کاروبار یوازې دا نه دی چې تاسو مثلا یو څه وپلورئ، ویې اخلئ، ویې پلورئ. دې ته آنلاین کاروبار نه ویل کېږي. آنلاین کاروبارونه دومره ډېر دي چې یاد نه وتلي. لکه روزمره چې ته په ژوند کې کوم کارونه ترسره کولی شي، دین هم د آنلاین کاروبارونه زښته ډېر دي چې ته یې کولی شي ترسره یې کړې. نو زه ډېر پلانونه لرم له ځان سره. هېڅ اندېښنه مه کوئ، یوازې له ما سره پاتې شئ او انشاءالله په راتلونکي کې به دا ټول پیاده کوو. زه د هغوی غوندې نه یم چې هله آنلاین کاروبار اخر ته چې ورسېږي بیا وایي چې هله اوس فیس ورکړه، پیسې ورکړه او دا وکړه هغه وکړه. نه، زه یوازې هڅه کوم چې تاسو ټولې د ویډیوګانو لارې دغه ټول ریکارډ کړم او د یوټیوب له لارې تاسو سره خپاره کړم. نو که چېرې تاسو زحمت نه کېږي، که چېرې در باندې ډېر تکلیف نه وي، نو یوټیوب ته لاړ شئ، سر ورښکاره کړئ چې هر رقم ته زده کړه تاسو وغواړئ، پرته له ما نه نور خلک هم شته چې تاسو در زده کولی شي او تاسو هم زده کولی شئ. آنلاین کاروبار وکړئ.